بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک یې. یو ویډیو تاسو کتلی دی چې ډېره وایرل نه یو کس لګیا دی او هندوانه کې انجکشن لري، څه کیمیکل په ګډ یا څه کلر په تېر کوي، سره پکې اچوي او هغه ویډیو ډېر زیاته وایرل شوې ده. ای پسې مې یو ډاکټر صاحب ویډیو جوړه کړه چې تاسو هندوانې مه خورئ، ځکه چې دې کیمیکل شوي دا نقصان کوي تاسو لپاره، تاسو معده خرابولی شي، تاسو باندې ډایریا هیزه راتلی شي او نور نقصانات تاسو ته رسولی شي. په دې خبرو کې څومره حقیقت دی تاسو په مختصر ډول زه به یو اشاره څخه به کانسیپټ بالکل کلیر شي دې باره کې چې هندوانه خوراک پکار دی یا نه پکار. هندوانې منډۍ ته د پټو نه زمیندارو په زرګونو په لکونو تعداد کې راوړي، نو دا ممکن نه ده چې یو زمیندار لګیا وي او په هغې کې انجکشن لګوي دې لپاره چې هغه پخه شي. دومره مزدوران نه وي، زمیندار سره دومره وخت نه وي، دومره ټایم نه وي، ځکه په شپې شرعي فصل تر زر ثبت شي او بل فصل دپاره تیاری شروع کړي. بل هغې سره هغومره مزدوران نه وي، د هندوانو د شپېدو لپاره دغه مزدوران نه وي، نو د انجکشن لپاره به د هغې سره د کم ډېره مزدوران هم نه راشي. بل هغې ته ضرورت شته نه. هندوانې ته تاسو وګورئ که چې ساعت مرغۍ هغې کې مفوکه ولري او هغې کې سوری وشي یا پکې تاسو انجکشن ولګوئ، نو هغې کله چې بهر هوا په هغې کې انټر شي نو هغه څه وخت پس خاشي خرابه شي، نو هغه روغ نشي پاتې کېدی. دا تاسو پر دې ډول ځای کې د زمیندارونه هغې چې څه کیمیکل یا څه رنګ ایډ کوي دا ممکن نه ده او نه هغې ته د دې ضرورت شته دی. زیاتره زمیندار ډېر ساده وي، سمپل وي، هغې په دې څیزونو باندې بالکل نه پوهېږي. مسله کوم دی؟ مسله هغه ځای کې راځي چې کوم ځای کې تاسو په بازار کې دوکان کې هندوانه خورئ، کوم چې کټ شوي وي، کوم چې سینګار شوي وي، آرټسټۍ جوړه کړې وي او په هغې یې بیا اوبو تر امتیا کړي، تاسو لږ سپلیټ کې پیش کړي، تاسو خورئ سره ډېره خوږی وانه ده. نو مسله هلته کې ده، مسله هلته کې ده. بیا هغې کیمیکل هم ورکوي، هغې کې داسې څه رنګ هم ورکوي چې هغه رنګ راوړي او چیني اوبه هم ورکولی شي، هغه تاسو ته نقصان رسولی شي، تاسو له معده خرابولی شي. او باقي دې علاوه هندوانه تاسو بالکل خوړی شئ. هندوانه تاسو خورئ، تازه هندوانه راخلئ، خوشبوش ډېره زیاته پخه هندوانه چې کوم رنګ ډېر زیات تک سور وي، توره شوي وي، هغه مه خورئ. هغې کې هم څه کیمیکل نه وي، خو هغه ډېر زیاته پخ شوي نو هغه ستاسو معدې ته نقصان رسولی شي. باقي تاسو تازه بالکل فرش هندوانه راخلئ، تاسو خوړی شئ. د هغې چې کوم اډویټي وي زړې هغه مه خورئ، هغه صحت خرابوي. هغې نه علاوه تاسو هندوانه بالکل خوړی شئ، هېڅ نقصان د دې نشته دی. کومه ویډیو چې وایرل ده د هغې چې کوم مقصد و او ویوز حاصلولو او هغه هغې اکسنټ کړلو هغه وایرل شوله. باقي دې کې هېڅ حقیقت نشته. ها چې کوم لاریان صنعتي په کوم بازارو کې سي یا د دوکان نه هندوانه وي، کومه کټ شوي وي، مخکې نه سینګار شوي وي او بلېټ ته پیش کېږي تاسو ته، هغه هندوانه تاسو مه خورئ، هغه صحیح نه ده. په هغې کیمیکل ایډ شي، په هغې کې کیمیکل هم ایډ شوي او نور نقصاناتي اثرات هم کم لري. هغې نه ځان وساتئ. باقي تاسو تللی شئ په ګران اتو تر هندوانه ګورئ، هغه راخلئ، یخوئ او هغه خورئ، ډېر زیاته فایدې ده. د مثال د ډریپ په شان دی، دا معده صفا کوي، دا کانسټیپیشن قبض ختموي، جګر یخوي. بل د دې دا فایده ده چې کوم د چا نفس کمزوره دی نو ورتانه کموالي د هغې لپاره ډېر بهترین تیر دی. د هغې هندوانې هېڅ قسمه نقصان نشته، بس تاسو د احتیاط کول پکار دي چې تاسو هندوانه خورئ نو صفا سوتره هندوانه تازه هندوانه راخلئ، د هغې هډوکي دڼې مه خورئ او بل کوشش کوئ چې هندوانه وخورئ نو اخره کې ورپسې اوبه مه څښئ، انشاءالله ستاسو معده بالکل نه خرابېږي. او بازاري هندوانې چې کومې کټ شوي وي او کومه ښه وي سړه وي هغه هندوانه تاسو مه خورئ. د یو هومیوپیتیک ډاکټر په احتیاط زه تاسو دا ویمه چې روزانه هندوانه نیمه هندوانه خامخا خورئ، ډېره زیاته فایده لري. امید دی په دې ویډیو کتو به ستاسو انشاءالله د ذهن کلیر شوي د هندوانې خوراک باره کې. داسې معلوماتي ویډیو ستاسو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پشتو خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.